ښاغلي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد باندې شوی دی چې وړمه شپه ناوخته وړمه شپه د پاکستاني پوځیانو لخوا نیول شوی دی. په ډېر تشدد باندې لاسو ته ځنځیرونه اچول شوي دي چې علي وزیر د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی هم دی. د دغسې لوړپوړو کسانو سره داسې ظلم ډېر ناروا عمل دی په نړیوالو ټولو قوانینو کې. نو زموږ نننی احتجاج په دې باندې دی چې نړیوال زموږ غږ واوري، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دې نور ستونزې نه جوړوي. او د دې احتجاج یوه بله موخه دا ده چې په کندهار او شاوخوا سیمو کې د وروستیو جګړو خلاف غږ پورته کوو. د جګړې د ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې په افغانستان کې د سولې خبرې وکړي، یعنې د سولې روانې خبرې چې اوس رخصت شوي دي هغه د دې وروسته په کور دننه کې. او یوه بله غوښتنه دا ده چې مشر منظور پښتین د سولې د خبرو لپاره د منځګړي په توګه راوبلي تر څو دغه خبرې بریالۍ سي او یوه پایله ورکړي. بله لویه غوښتنه مو د افغان حکومت څخه دا ده چې پرون ولسمشر کندهار ته راغلی و، د هغه غونډې ځینې انځورونه ما ولیدل چې د حمدالله محب پر سر باندې سره خولۍ کړې او بیا ټویټ کړی و چې زه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یم. پر دوی باندې زه غږ کوم که چیرې دوی